دا زما شاته چې تاسو ته کوم مسجد ښکاري دا مسجد قبا دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه هجرت وکړو مدینې ته رالی نو د ټولو نه لومبی کار د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا وکړو چې مسجد قبا یې تعمیر کړه، مسجد قبا یې جوړه کړه. دا هغه مسجد دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو لاسونو د دې په بنیاد کې پیلنۍ ګټه کېښوستې. بیا ابوبکر صدیق، عمر فاروق د الله د رسول سره ټول مشترکه هغه لګې شو دا مسجد قبا یې تعمیر کړ. د اسلام د ټولو نه اولنی مسجد هغه مسجد قبا دی او په دې کې د مونځ ډېر اجر راغلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې داسې فرمایي من تطهر فی بیته ثم اتی مسجد قبا، چا چې په خپل کور کې اودس وکړو بیا مسجد قبا ته رالی دې مسجد ته فصلی فیه رکعتین او په بعض روایاتو کې داسې راځي فصلی فیه صلاتا، په دې کې د یو ټیم مونځ وکړو یا 2 رکعته مونځ وکړو یا د یو ټیم مونځ په دې کې وکړو کان له کاجر عمره، نو دته په دې یو ټیم مونځ باندې د دې 2 رکعاتو په مونځ باندې الله د یو عمرې اجر ورکړي. نو دا د دې مسجد فضیلت دی. دا وجه و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هره هفته د مسجد نبوي نه د مدینې چې کوم غټ مسجد دی مسجد نبوي د هغې نه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته پیدل کله ناکله به په سورلۍ دې جومات ته راتلل مسجد قبا ته. نو دا وجه ده چې موږ هم نن راغلي د هفتې ورځ ده چې یو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سنت باندې عمل وشي او د دې مسجد په باره کې الله سبحانه وتعالی قرآن مجید کې فرمایلی لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فيه، دا هغه جومات دی چې د اولې ورځې نه په تقوا باندې جوړ شوی. نبی ته ډېر حقدار چې په دې کې مونځ وکړي. بیا د دې مسجد په مقابله کې منافقین راولګېدل، یو بل جومات یې تعمیر که آباد یې کړه چې هغې ته په قرآن کې مسجد زرار ویلی شوی دی. هغه مسجد چې په کوم ځای کې آباد شوی مسجد زرار هغه د دې جومات نه لږه اخوا حصه ده چې موجوده ګورنمنټ هغه په هغې باندې یو مستشفی هسپتال جوړ کړی، هغه هم تاسو ته ښایو او د دې جومات دننه حصه هغه هم تاسو ته ښایو. په موجوده وخت کې په دې باندې یو ښکلی مزیدار غټ مسجد جوړ شوی مسجد قبا، هغه دا مسجد دی. راځئ